استاد عبدالشکور رشاد مالا په 1450 کلونو کې پیژنده. هغه وخت چې زه د خپل ماما او هغه وخت د افغانستان د خپلواک مطبوعاتو د ډلې له اخبار نه چې د خیبر جریده نومیدله او استاد محب الرحمن هوسا چې زما ماما او د دې ملي جریدې چلوونکی و، د ده په ملتیا ما د رشاد صاحب سره د لومړي ځل لپاره د هوسا صاحب په کور کې لیدنه وشوله او له هغې وروسته بیا له همدغه ارواښاد استاد هوسا سره د پوهاند صاحب رشاد کور ته لاړلو. د دوی نو پخوا د ویښو زلمیانو له وخته سره رابطه وه او هغه وخت چې دوی د هیواد په مطبوعاتو کې کار کوو. هوسا صاحب د خدای وبخي، هغه هم ماته د رشاد صاحب په باب هغه وخت زه لا تنکی ځوان وم، نو داسې څرګندونې کړې وې چې دوی په بېلابېلو ولایاتو کې له هغې جملې په قندهار کې، په غزني کې او بل ځای مې نه ده په یاد، خو کله چې هوسا صاحب مدیر د مطبوعاتو و هلته دوی سره هلته له نږدې نه ډېرې اړیکې درلودلې. او وبخښئ، یو هم د هرات ولایت و چې په هرات کې هم هوسا صاحب مدیر د مطبوعاتو و. هر څه کومه چې له پوهاند صاحب سره کله چې ما وپېژندل او بیا زه د کابل پوهنتون ته محصل په توګه لاړم، نو د کابل پوهنتون په ادیتوریوم کې په فرهنګي کلتوري کمیټه کې او دغه راز په بېلابېلو پوهنځیو کې، ادبیات پوهنځي کې دلته به ځینې سیمینارونه او غونډې جوړېدلې. هلته د ادبیاتو د پوهنځي لخوا ډېرې ښکلې خپرونې خپرېدې، مجله یې خپرېدله او دا ټولو کې د ده سرپرستي وه. د ده هڅې او تلاش زما داسې په یاد دي لکه دا پرون. له هغې وروسته کله چې په راډیو ټلویزیون کې د افغانستان د هنر او ادبیاتو په اداره کې ما ته د دې چانس راکړل شو چې هلته زه برخه ولرم، باور وکړئ چې ما د افغانستان د راډیو او ټلویزیون چې وروسته بیا ټلویزیون هم افغانستان ته راغی، خو په تیره بیا د راډیو افغانستان د بېلابېلو پروګرامونو له هغې ډلې د ادبي او فرهنګي خپرونو په څرنګوالي کې د دوی مرسته غیر مستقیمه هم وه او مخامخ هم وه. مخامخ یعنې دی خپله راډیو افغانستان ته تشریف راوړو او د دې ترڅنګ هغوی د افغانستان د هنر ادبیاتو د ادارې او د هغه وخت د نورو خپرونو له چلوونکو سره رابطه وه. رابطه او اړیکه داسې وه چې دغه پروډیوسران او ډایرکټران چې خپرونې به یې جوړولې، فرهنګي برخه کې به په طبیعي لحاظ پوښتنه کوله له علماو نه، له هغو دانشمندانو او عالمانو نه چې هغوی د افغاني ادب او فرهنګ په باب دغو پروګرام جوړونکو ته معلومات ورکړي. له هغې ډلې خدای بخښلی استاد عبدالحی حبیبي و، خدای بخښلی ګل پاچا الفت و، ښاغلی او ارواښاد قیام الدین خادم و، همداسې نور عزیزان ول چې د هغې جملې نه زمونږ مشر پوهاند صاحب عبدالشکور رشاد و چې د راډیو افغانستان سره همکاري وه. تاسو باور وکړئ قدرمنو دوستانو چې د افغانستان د هغه وخت په مطبوعاتو کې هیڅ ورځپاڼه، هیڅ مجله او هیڅ رسنیز مرکز به نه وي چې د رشاد صاحب له مرستو نه نه وي برخمن شوی. زه ویاړم چې د دغسې یو ستر شخصیت سره مې پیژندګلوي وه. پیژندګلوي په دې معنا چې زه خو په عمر کې ډېر کم وم، دوی خو زما د پلار په ځای و، د عمر په لحاظ، اما باور وکړئ له ما سره یې دومره مینه کړې، دومره ما سره یې پیرزوینې کړې دي لکه خپل اولاد سره چې څوک کوي. زه خپل کور ته بللی، ما سره یې مرسته کړې، ما سره یې لارښوونه کړې. حتی زه کله چې د راډیو افغانستان په پروګرامونو کې مې برخه درلودله، د دوی په تشویق، د نورو عزیزانو مشرانو په تشویق او په تیره بیا د رشاد صاحب چې زه په مطبعې دولتي کې د ورځپاڼو سره په کار کې زه وهڅولم. د هیواد ورځپاڼې د هغه وخت، بیا د جمهوریت ورځپاڼه وه، د سردار محمد داود خان په وخت کې د انیس او دغه راز د کابل مجلې، د پکتیا مجلې،
د ننګرهار مجلې او د قندهار مجلې دې مجلو کې ما د خبريال په توګه برخه درلودله کله کله به مې مرکې ورته برابرولې سره دې چې زه د پوهنتون محصل وم هغه وخت کې دغه راز له یاده مې ونوځي چې په تلو کې دا خبره هم وکړمه چې استاد رشاد د افغانستان د کابل پوهنتون د کلتوري کمیټې په چارو کې هم ډیره زیاته مرسته له ما سره او نورو عزیزان سره کړې خدای دې ارواحات زمونږ دغه ستر او نومیالی شخصیت وبخي خدای تعالی دې دوی ته جنتونه ورکړي رشاد صاحب یو اکاډمي و رشاد صاحب د شعر په برخه کې د داستان په برخه کې د لرغونو آثارو په راسپړلو کې او د لرغوني آریانا نیولې تر ننه پورې زموږ د تاریخ او زموږ د شتون راوړي وو تل په نوم ویاړو افغانستان به هیڅ کله د رشاد صاحب نوم هیر نه کړي